پاک رسول چې می پیدا شولو مکه کې لکه ستوري ځلېدلو به په شپه کې نو ابو جهل ګلواړه ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې اقرأ باسم ربک الذی خلق پس لدی که مشرکانو تداوت او ز احمد یم محمد یم ز نبی آخر زمانو آخر یما نبی د پاک سبحانو زار زار زارو نمړه خولای پتندی را روانیږي جبرائیل چې آیات راوړو په غرمه کې نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې پاک رسول چې می پیدا شولو مکه کې لکه ستوري ځلېدلو به په شپه کې نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې نو کړل را جمع د مکې ټول مشرکانو او پاک رسول کوي صفا صفا بیانو الله یو دې شم قربانو د کعبې نه را گزار کئ دا بوتانو زار 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 زارو نو مشرکان تر یو او بل غوسه کیږي پاک رسول چې आवाज وکړلو د حق نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې پاک رسول چې می پیدا شولو مکه کې لکه ستوري ځلېدلو به په شپه کې نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې نو مشرکان تر یو او بل غوسه کیږي نو ابو جهل د ترزوی و د جانانو او پاک رسول ورته ویل راوړه ایمانو نو ابو جهل ویل چې اومنم بتاو چې اسمان سپوږمۍ لتا نه کی جدا زار زار زارو وای په وینای د اسمان سپوږمۍ دوکیږي پاک رسول چې اشاره وکړه مکه کې نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې یو ورځ کافر چاپېرې شو د کوره او پاک رسول ویلی چې زو صدیق رورا نو ابو بکر صدیق ویلی ډېره ښه ده ستا خبره خو د الله په مشوره ده زار 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 زارو نو کړو شروع سورت یاسین چې روانیږي کافرانو چا بنالی دو مکه کې نو ابو جهل ګلواړ ظالمانو پس لدی به اوسېدلو مدینه کې نو رب چې رحم پچا وکي نو پلار شي او ډېر بې رحمه د ابو جهل غوندې خوار شي اسماعیل سپرلی خیر درب نغواړه
د الله نمرګ ایمان سر غواړه زار 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 زارو نو منځ روجه او حج زکات ورکوه واړه د تهجد منځ کوه چرته په شپه کې نو ابو جهل ګل واړ ظالمانو پس لدی بوسی دلو مدینہ کې پاک رسول چې می پیدا شولو مکه کې لکه ستوري ځلېدلو به په شپه کې نو ابو جهل ګل واړ ظالمانو پس لدی بوسی دلو مدینہ کې